بسم الله الرحمن الرحیم د زلا ټلویزیون ډیرو درنو کتونکو بیا هم ستړي مشي په دې هله چې ټول بروغ جوړیا سیدا واره د کونړ سرکانو ولسوالۍ ته راغلی د کوچیانو بیلې نومېدې سیمې ته چې دلته د ګنیو څخه د ګوړې جوړولو ډېرې زیاتې ګاڼۍ لیدل کېږي. زه چې کوم ځای کې ولاړ یم او شاته چې کوم ګني ښکاري د دقې ځای نه پیل کېږي. لومړی د ګوړې جوړولو پروسه پیلېږي، دغه ګني شوي دي دا وهل کېږي، صفا کېږي او د هغې نه وروسته ګاڼۍ ته وړل کېږي چې څو پروسس یا څو نورې مرحلې د دې ترسره کېږي او د هغې نه بیا په اخره کې په وروستیو کې په لاس باندې ګوړه راځي. زو د دې ځای نه مو پیل وکړه او انشاءالله تر وروستي بریده چې کله ګوړه جوړېږي موږ دغه برنامه هماغې ځای پورې تاسو ته وړاندې کوو. زه راغلم دلته چې ومې لیدل دغه ورور لګیو کار یې کوو دا کاکا جان ورسره و. لومړی به دې سره خبرې وکړو چې دغه د ګنو نه هغه پاتې شوني دي کوم چې ګني نه اوبه وځي هغه پاتې شوني به یې دغلته خواره کړي دي. زه دې نه پوښتنه کوم چې دا یې کومه پروسه ده او د دا به راته د دې ګوړې په جوړولو باندې وغږېږي، راته به ووایي چې دغه پروسه څه وخت نه دلته جاري ده څه وخت نه شروع ده. کاکا جان ستړی مه شي، ډېره زیاته مننه چې موږ ته وخت راکړو خبر راسره. د خیر او خوشحاله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا وخت چې کوم دی د دې ګنو د ډېر وختي نه دلته شته په دې افغانستان کې او زما خو په خپله ځاني باندې تاج محمد نوم دی د کوچیانو بیلې اوسېدونکی یم. د ډېر وخت نه دا دلته دا بیا پکې انخلاف شو، هجرت او کار څه پاتې شو. د هغې نه چې هغې وخت نه دا ګاڼۍ دي، دا مخکې نه وه او د مخکې نه دا د پخوا نه دا ګاڼۍ دلته وي. خو زمونږ چې کوم د هجرت وکړو بیا دا څه پاتې شو. په همدې پټي کې واده اورېده زما ګني هغه وخت کې ولاړو، زه هغه سر کې زما درې کاله تېر کړي دي د روسانو د لاسه او ګني مې ولاړو په دې کې اجازونه کېنول. داسې وخت ښه او په دې ځای باندې چې به پخلی کړی په دغه ځای باندې ډېره او دا هجرت موږ وکړو بېرته راواپس شو. الحمدلله د راواپس کېدو څخه به زموږ څومره وخت کېږي دا ګاڼۍ جاري ده. هغې وخت هم دا ګاڼۍ وه؟ دا خود وي دا ګاڼۍ جاري وه او د هغې نه اوسه پورې د نن ورځې پورې د دوشنبې ورځ ده نن دا چې ګاڼۍ جاري ده. الحمدلله دا د دې ټول چم ګاونډ ګاڼۍ ده، زما ځان له نه ده. او دا ګني چې کوم دی هلته چې کوم دی پټي کې واقع ټوله ویمه که څنګه دا داسې خواري او محنت کوي خو موږ څه یو کومک نشته دی چې موږ څه به د دوايانو نه او د دغو نه ډېر بېکاره راغلي ګني رانه مرض وکړي څوک راسه مرسته نه کوي. تاسې موږ سره لږه مرسته د ذمېدارو څخه کوئ نو انشاءالله تعالی د دې هغه د بازارونه راووته واجورېد او کار روان دی. زموږ دې ملک چې دا شی رواني نو موږ به د نورو ملکونو د خرید نه اقتصاد ورسره ښه کېږي او خو هر څه ښه کېږي که نه. منډیان یې نشته دی چې منډیانو ته دا ګوړه زموږ وتلی و دا یو نیم سړی راځي موږ نه ګوړه اخلي. دا چې منډیانو ته وتې نو دا چا کار به کېدلی. نو دا ګاڼۍ جاري ده الحمدلله. زموږ کلي کې نور هم ګاڼۍ شته، هلته دنیایي کې هم دي دلته هم دي دلته ډېرې دي. نو دا داسې ده چې دا موږ هلته دا ګني دا خلک په پټو کې وکري نو بیا یې دغه ځای نه راوړي واجورېد ګاڼۍ له چې راوړي واده نو موږ به دا ګاڼۍ بیا په لمبر چلو چې کوم سړی مخکې راغلی ده لمبروار چا څه دغه نه کوو. دا چې وروره واسطې پکې نه ګوري چې دا مې ورور دی عزیز دی، هر څوک چې راغی په خپل لمبر باندې خپله ګاڼۍ. لکه دا نمبر یې څنګه تعین کړي دي؟ مثلا زما ګني دي ستا ګني دي د بل ګني دي مخکې وروسته پکې تا چې مخکې را خلاص کړه بس ستا ګني دي ستا لمبر دی، تا پسې ما مخکې وروسته را خلاص کړه بیا زما لمبر دی. دا تړه د پخوا نه ده؟ د پخوا نه ده، د پخوا نه دغه پکې نشته دی چې څه کې دې کې بیا دغه پیدا کېږي که نه که موږ داسې مخکې وروسته پکې وکړو نو ژرنده وایي که د پلار دم په وار ده نو دا شی موږ په وار چلو نو چې بیا پکې جنګ جګړې پیدا نه شي. نو الحمدلله د دې ګاڼۍ نه دا خلک خوشحاله دي او دا خلک د دې ګاڼۍ نه الله خوشحاله کړي دي ځکه چې خلک دی که نه. ستا د یادو څومره وخت کېږي چې دلته دا ګاڼۍ شروع شوي دي؟ وخت یې ډېر کېږي؟ وخت د داود د وختونه دا ګاڼۍ شروع دي دلته، خو بیا چې کوم دی انخلاف شو که نه لاړ بیا چې را واپس شوي نو دا ګاڼۍ همداسې جاري روانې دي. په ډنډونو وه، په دغه شامکار کې وه، په کونړ خاص کې وه، په دې نارنګ کې وي، کمې وي یوه نیمه وه. خو اوس دونه زیاتې شولې چې صاحب ځان له تا ته زه د بېسودو خبره وکړم هلته د کامې کته دغه ځای په ځای لګېدلي دي، ځای په ځای لګېدي. نو دلته الحمدلله 15 ګاڼۍ په دې کوچیانو بیله کې دي.
پنځه دي که څلور دي پنځه غاڼې دي او دغه یو څو په دنیا کې دي چې هغه څلور دي که څو په دنیا کې کېږي نو الحمدلله د کاکا جان د پخوا په پرتله باندې څومره تغیرات راغلي دي ممکن هغه وخت دا ماشين د سنت چلی د غنی نو بد سنت وتلې هغه وخت هم دا ماشين نو د چی چې د شي قصه وا چې د غویانو کارو چوپړی څنګه چل کېدو چوپړی به وي نو منګه باغه د قانون به وبم د سنت وتلې په هغه وخت ځکه چې غویان حضور نشي لرلې د جنریټر دي او شه به طاقت لري نو په ماشينونو لري په دغه کې قطن په غانو په پوکونو کې او الحمدلله نجي هغه زمیدار چې کوم دی دیقان هغه راشي خپل پوکونه وخت په وخت باندې ګوري چې دی کې چرته وبلاړي نشي نو دغه کټه عام زمونږ ته ان شاء الله تعالی نصیب شوی دا مخکې خو د غویانو کارو او چوپړی به وي کوټې به نه وي د سهولت زین نو اوس یې به چې کوم دی کوټې دي او خسوري دي او په درې پاوه کې زمونږ پور ډکېږي هغه به د ګنټو خبره ونه خلک به ډېر په عذاب نو الله کریم را باندې رحم الله را باندې رحم کړی دی د ماشینونو دا ماشینونه چې راغله الله رحم کړی دی هغه څوک چې دلته غنی راوړي هغه هم د دې ماشینونو نه خوشاله دي او د چا چې غاڼې د هغه هم خوشاله دي خلکو باندې سهولت یې کنه ګوړه څنګه ده ګوړه خواږه ده څنګه الحمدلله خواږه ګوړه ده تاسو به دې غاڼې کې وګورئ ستا څونه غنی شوي زما خپل غنی خو دغه پټې دی و دې دا یې تخمونو نه را خلک وړي او زه چې تخم ورکم نو مال په دویم کال باندې په دریم کال باندې به تا خپل تخم راکې زه صدقه کوم په سبیل الله کوم نو مطلب ستا اوس ګوړه نه کیږي کنه شوی ده زما خپل ګوړه نشته زما دغه ګوړه د غاڼې کې چا مزرعه کا مې ګوړه د کریا نه کړله هغه مرانه وی شي وای نشته دي نو يم چې نشته دي زما هم دی الله ثواب وکړي ډیره مننه کاکا جان ډیره زیاته مننه چې موږ درې وخت راکو خبرې در سره وکړي خوشاله اوسې ډیره زیاته مننه درنو کتونکو زو دلته څو مرحله دي ماته سویل د لومړی مرحله د غنو د والو دویمه دا و چې دغه د سوق د پاره یا د ګولې د غنو د وبونه د ګولې جوړولو هغه د کوم چې کړی په اور بل هغه سامانو وسایل دي دغه د غنو هغه پاتې شونی زو هغه نور پروسم تاسو تشریح کوو نور پروګرام تاسو ټول خایو موږ سره بات شي او دا خبرونه تر اند اخره پورې وګورئ دلته چې کوم څه تاسو وینئ درنو لیدونکو دا غور دی چې دلته کړای د داخل د کوټې دلته کړای دا غي کړای پسې پاغه کې دا د ګوړې جوړولو پروسه پیل کیږي نو دلته اور بلیږي چې دا اور چیرته کم شي یا په خپل لغنه تیش یا کم شي نو معلومه خبره ده چې ګوړه به خراب لاستره شي کاکا جنا ستړي مشه بخیر راغلی ډیره مننه چې موږ سره خبرې کوو څنګه اوسې مننه کور بخیر تم دې اوسیدونکو به تم دې اوسیدونکو څومره وخت کېږي چې دلته اوسې دلته بس پیدا شي دلته نو پیدایشي د امدیزه او من خوراغلو دلته او دغه ورور مو ولیده دا د ګولې بل خصوص د غاڼې د چلولو دغه پروسه سره تشریح کوي دغه ور دلته بلیږي څنګه د په کوم سیستم باندې بلیږي دغه کست څونه پیسې ورکوي بل څه ورکوي دغه موضوع راځي نو دا خو د سیده چې د دې ګولې مطلب دا چې خپل اصول معلوم دي کنه د خوانه د جنریټر خپل اصول معلوم دي چې دا د جنریټر مخکې په خو غویانو باندې کېدل اوس د جنریټر سیستم راګړ شوی د جنریټر باندې مطلب دا یو دړې یاخلي د یو پور په سر باندې یو دړې یاخلي او دا جوګماران رونه چې کوم دي نو دام نه پیګم چې کیلو دا 2 کیلو د دې چې دې دغه اخلي په پور کې دغه اخلي دغه پروګرام دی او د دې غاڼې والا چې کوم دغه خپل دغه لري دا خپل حق لري په خروار کې چې کوم دی 12 زړې دی اخلي یعنی په یو خروار کې 12 زړې دی ومس کیږي د غاڼې والا د غاڼې چې د چا دا د غاڼې چې د چا دا دغه کس بس مننه دلته بازه غواړم د دې ورور سره یو دوه خبرې ولرم زما همکار زهیر صاحب کچیر ته راشي نو دا زه ډیر ګرم هم دی او زه په دې سره کینم یو د درې ورور څنګه سید دی خره شکر دی الله رحم دی ولا قراری دې ستا خیر غواړم یخنین خو ځان نه استلل ته ولا ډیر ګرم دی موږ باندې جمی کې خواله راځي کنه وسم خولای بس همدغه شوته ور دی ډیر تیز ور لري دا کار څنګه دی راځي ته نه ته راځي نو دا خو د کور کلی مزدوري دا ډیر وخت نه منګم دې سره بلد یو ښه کار دی بد نه دی
خوشاله یاست او خو خوشاله و ستا حساب څنګه دی ما خو پوښتنه وکړله څنګه حساب دی چې درکې درته څو پیسې درکې ګوړه درکې چې درکې منګه خروار کې 12 دړې ګوړه اخلو د دې قانون چا چې غني کړی هغه نه 12 دړې ګوړه اخلو بیا شپږ دړې د غاڼې کېږي شپږ دړې زمونږ د درو کسانو کېږي چې یو استاد دی او دوه د اور بلو ها بیا غي کې خپل منځ کې منګه نه مې کو درې دړې د استاد اخلي او درې دړې منګه دوه کسان اخلو بیا په دوه کسان منګه خپل منځ کې نه مې کوي ونی ما دړې خروار کې اخلو دا ټول سیزن چې ختم شي د ګوړې دا کم څومره وخت خواریم چې کړي د دغه خوارې څه نتیجه په لاس درځي دومره ګټه کوي نو شکر الحمدلله ډیره ګټه پی راځي خوشاله یاستئ خو خوشاله بس یو خو کور کلی مزدوري د لری ځای نه پی بچو بلو مزدوري کوي هغه ځوانان چې هغه دا پلملټي دا باندې کوي چې کار نشته روزګار نشته څه پیغام ورته لري نو پیغام ته دا لرم چې یو ځای کې مبتا نشته کو چرته په نور خارج ملکونو لذي او سین په میان ځان خوري یا د غره په زناورو ځان خوري خو هغه یو تکلیف دی کودلته خو ویستل او زحمت ویستل او یو خپل کاری شروع کړلو نو هم په خپل هیواد کې او هم پیسې وګړي هم کورنۍ سره خطر نه وبچي خطر ارڅ نه وبچي بالکل درنو لیدونکو تاسو دغه مشر پیغام تاسو واورید چې ګوري څومره سخت تیری ولې زمونږ استاد غوندې نور ډیر ځوانان داسې دي چې هغه د بیروزګاری د وجې نه سین غاړه تکینی لاچی پټو ته نشي وکي تماشي وکي او بیا کور کې دا پلمه جوړه کی چې زم خارج تل د کار نشته دینو کته سي هر څو غواړي چې کار وکي کارونه زیات دي الحمدلله افغانستان امن دی او تاسو کار وکي روزګار وکي خپل ان شاء الله چې ژوند جوړيږي تنه ډیره زیاته مننه کاکا جان چې موږ ته وخت الله دې خوشاله لره بس هر کله راشي خوشاله اوسې ډیره مننه خیر دا شربت دی د غنی شربت دی هغه غاڼې کېږي د درام ته راځي د درام هم دلته راچولې دی د دې تقریبا یوه نیمه ګنټه وخت خو چې دا موږ دې ته اچولی دی یوه نیمه ګنټه او نور به د دې انشاءالله تعالی چې یا 15 پاوه وخت او یا به چې د ګنټه پاتې یو ګنټه کې دا ګوړه رسېږي نه دا ګوړه چې کوم دی ټوله په دوه نیمو ګنټو کې پور پخېږي نو تقریبا وادي ورېده دغه یوه ګنټه وشوله یوه نیمه پاتې ده اوس دلته دا کار هم د 40 ساعته چالان 40 ساعته شپه ورځ دا بندېږي نه چې ورانه نشي الحمدلله یو باد و باران نشي د دې باد و بارانه دپاره موږ بس کړی دی انشاءالله تعالی دا په بارانه کې مله کریم نه ودرې روانه ګاڼۍ ده که الله نه ودرول او که الله کوله نو همداسې روانه ده او دا سیزن څومره وخت غنیت شوي خبره دا ده چې موږ له څوک غني راوړي نو وخت یې ډېر کېږي که بیا ګاڼې ډېرې دي او څوک یې بل ځای له وړي نو بس هغه خپل وخته پورې ګاڼۍ چالانې روانې نو میاشت شوله 15 ورځې شولې څلوېښت ورځې چې دا معلومات به الله ته ځکه چې دغه وخت باندې موږ نه پوهېږو خو کار روان دی دغه غاڼۍ کې څو نفر تا سره په کار باندې مصروفه دي ستا په شمول څو نفر په دې غاڼۍ کې چې کم دی ما سره موجود مزدوران ما سره چې کم دی زه په خپله باندې د دې غاڼۍ الله کریم را کړي د خو زه د دې غاڼۍ مزدور یم او د دې ولس او دا دوه هلکان داسې چې کم دی اور ولي لاندې جوګماران دي دا اور بولي او نور د پټي خاوندانان په خپل کومک والا راځي چې هغه خپل کسان د ځان څخه 4 راولي کو شپږ راولي کو 15 راولي هغه بوج په هغې دی هغه د هغې خپل کار دی خو ما سره موجوده زما پورې زما صدقه 2 کسان چې کم دی وایي ورېده په کار کې لګي موږ 3 کسان دې ټولو ته روزانه خپل هغه مزدوري خپل مزدوري دی ورکو هغه له خپل ورکو مزدوري ورکو او یو کس او یا 2 کسان وخت په وخت باندې په دې پوکونو کې لګي داړه یې راړې د دې ولس لپاره وچوي چې د دې کار پرې رواني کار یې بند نشي نو دا ولس په دې باندې الله پاک ځکه سودمن کړی دی چې هغې د ګیا د راوړنو نه خلاص دي همدا د ګاڼۍ والا وله دا ګیا موچوي هغه لمده ګیا کې یې اخلي وچه ګیا وله ورکوي دا زګ چې کوي که نه دا چې ته لرې نه کوي بیا څه مشکل دا ګوړه خرابېږي څنګه ګوړه تورېږي ګوړه تورېږي بیا چې کیسې به چې کوم دی د دې پرخي چې بیا نه کوي چې توري او دا چې ټوله شوه نو به دا صفایي ده دې کې د سوډې نه غیر چې موږ د خیرې دپاره سوډه وراچو نور دې کې استعمال نشته سوچه ګوړه ده دا د ګانو خپله ګوړه نه نه پکې بوره شته نه پکې نور نقصانونه شته دا چې الله کریم کومه
ګوړه په غنی کې کړی را هغه دغه ځای نه راوځي او په دې اتره کې به مالک په بوجي کې شي دې کې ملاوت نشته ګوړه کتور شي بازار به کمی نو خود کمی نو په توره ګوړه باندې څوک څه کوي وایي دغه هغه خې ګوړې نه به بازار لګ کمی او ښه ګوړه الحمدلله چې الله وبشي هغه نه په غاڼې کې پاتې کېږي خلک یې وړي او نه چې کوم بار څوک راشي هغه هم خوښېږي ځینې وخت خلک توره ګوړه خوښوي په دې بات د دې لپاره چې هغه شیدو چای کې اچوي که نه نو هغه ښه نه هغه به د تاسو خپله توروئ دې لپاره که نه نه دا د دې خپل رنګ الله وله ورکړی دی نه موږ سپینولی شو نه تورولی شو الله چې د شربت له کوم رنګ ورکړی دی او کوم مخکې د دې خپل رنګ دی موږ یې په دغه رارتولو او په دې ځای کې په جوړولو کې لږه خواري او محنت کوو چې دا رانه خرابه نه شي نو دا پور څومره وخت کې رسي دا پور په 2-3 غنټو کې رسي مکمل اوس پاتې کار اوس چې کوم دی د دې یوه نیمه غنټه وخت پاتې موږ یو دلته انشاءالله دا پور چې رسیږي د دې ویډیو به ما وشو خو بس تاسو به وینئ کنه مننه ډېره زیاته مننه بیا هم ډېره مننه تکلیف مو درکړ خیر شکر مزیدار ګوړه د دې کې هیڅ شی دغه پکې نشته دی ملاوټ پکې نشته او نور شی پکې نه ګډېږي هیڅ شی پکې نه ګډېږي خاص او خاص بدا ګوړه ده بس د دې ګوړې د غوزان او ممپلو ګوړه څه وخت جوړوي نو هغه مو جوړېږي هغه دې وخت کې همدا وخت دی بس چې دا دغه راوځي بس شانجق ته کېږي جوړېږي د هغې به څه ډېر مینوال نه ډېر زیات مینوال دي ډېر مینوال د هغې نشته خو د دې اوس دا څو ورځې کېږي چې شروع شوې د دې له بیا دونه خلک راځي چې اندازې نه سي تاسو پاکستان کې ګاڼې خو به مو لیدلي ول ډېرې زیاتې دلته د هغې ځای او د دې ځای د ګاڼېګانو څه فرق شته نو داسې دی چې د هغه ځای ګوړه لږه پخوا په زمانه کې ګوړه بیا ښه وه لږ خوږوالی به لره د دې چې ګوړه لږ ترشوالی به لره لږ نه خو لږ دغې د خلک داسې نه خوښوي نو اوس الحمدلله وخت باندې زمیندار هم ښه کېږي او د ګوړې مینهوال هم ډېر کېږي ګنې ډېرېږي کال په کال باندې یو ته بل نه وخت نه دغه هم زیاتېږي پکې مینهوال د ګوړې زیاتېږي د ګوړې زیاتېږي ښه خبره ده زه خو ډېر نور هم زیات مننه د ځلا راډیو ټلویزیون ډېرو درنو کتونکو زموږ خپرونه همدومره وه چې تاسو ته مو وړاندې کړله بالاخره ګوړه ورسېدله او دغه نو ګوړه بیخي تیاره شوله دا و زموږ خپرونه چې نن مو په سرکاڼو ولسوالۍ کوچیانو بیله کې د ګوړې پر جوړولو دسته چمتو کړې وه تر بیا بلې خپرونې چې زه هارون درد ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم زه درنه اجازه اخلم هر چیرې چې یاست ښاد آباد سوکاله او سرلوړي اوسئ